تیرو څه د پاسه 3 کلونو کې د حکومت او یو شمېر مرستندویه بنسټونو لوري کونړ کې سلګونو کسانو ته په بېلابېلو حرفو کې د لنډمهالو زده کړو زمینه برابره شوې. د مسلکي زده کړو او کاري بوختیاو سربیره حکومت څومره خپلو خلکو ته په دغه ولایت کې د حقوقو د تامین په برخه کې هڅې کړي؟ هغوی چې مسلکي زده کړې ترسره کړي څومره یې په کار ګمارل شوي؟ آیا معلولینو، شهداو وارثینو او بې سرپرسته ماشومانو ته پر وخت حقوق ورکړل شوي؟ حکومت د یادو طبقو د ژوند د ښه کولو لپاره نور څه پلانونه لري؟ دا او ورته نورې پوښتنې به د خلکو او حکومت ترمنځ په مخامخ خبرو په دې خپرونه کې له درنو میلمنو مطرح کړو. په نن خپرونه کې راسره د باس میلمانه دي د کونړ د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي مجیب الله عمر، د شهداو معلولینو ریاست استازی برهان الدین او د معلولینو په استازیتوب شهزاده نابینا. زه لطف الله خاموش یم او دغه خپرونه د کونړ ملي راډیو تلویزیون په زیار چمتو شوي. تاسې د باس میلمنو، درنو ګډونوالو، لیدونکو او اورېدونکو ته هرکلی وایم، ستړي مه شئ. عمر صاحب، باس به له تاسو راپیل کړو. په تېرو کلونو کې څومره توانېدلي یاستئ چې د حرفوي زده کړو له لارې خلکو ته روزنیز پروګرامونه ترسره کړئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم. د هر څه نه مخکې تاسو ته درنو ګډونوالو لیدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زه به په عموم کې لږ مخکې لاړ شم، بیا ستاسو پوښتنو ته به وروسته دغه وکړو. تاسو ته بهتر معلومه ده چې د کار امور اجتماعي وزارت د هغوی د ساختار او د نوم څخه معلومیږي چې د خلکو د ټولنې سره هغه کار دی او مخه ده. د کار امور اجتماعي وزارت په عموم کې هغه برخې چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي او په مشکلاتو کې د هغوی د ایستلو هڅه ده. د 20 کلونو په اشغال کې افغانان په مختلفو مشکلاتو اخته شوي دي او جنګ داسې پدیدې رامنځته کړي دي چې یوازې د کار برخه نه ډېر داسې څه زیانمن کړي دي چې موږ او تاسو اوس عملا شاهدان یو، هغې سره مشت و ګریوان یو. جنګونو دلته ځوانان اغوستي دي، خلک یې بېکاره کړي دي، بې کسبه کړي دي او له نعمتونو څخه یې بې برخې کړي دي، چې دغه برخه ده چې الحمدلله د اسلامي امارت د راتګ سره ټول مشران دغه هڅه ده او لګیا دي چې دغه برخې بېرته ورغوي او خلکو ته په هره برخه کې خدمات وړاندې کړي. له دغې جملې څخه یو الحمدلله د کار امور اجتماعي وزارت دی چې په عموم کې چې د دوی کوم مسؤلیتونه دي، کومې برخې دي، په دغه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، عرضه کړي او خلک د مشکلاتو نه راوباسي. دا چې د کار امور اجتماعي وزارت هغه لومړیتوبونه او هغه ضرورتونه چې خلک دي د خلکو سره لاس و ګریوان دي، لکه خلکو ته کاري فرصتونه برابرول، خلک د بېروزګارۍ کچه راټیټول، د ماشومانو قضیو ته په وخت رسېدنه، خلکو ته په حرفوي زده کړو کې روزنه ورکول، هغه لادرک او هغه ماشومان ردیمرز ماشومان هغه خپلو کورنیو ته رسول. دغه هغه عمده دغه فعالیتونه دي چې د نورو برخو ترڅنګ ورسره کار امور اجتماعي وزارت او په ولایتونو کې ریاستونه لګیا دي او خپل فعالیتونه ترسره کوي. مونږ ویلو شو چې د تیرو 3 کلونو په جریان کې چې مونږ خلکو ته کوم خدمات وړاندې کړي، لکه چې هغه یوازې د حرفوي زده کړو نه، دا چې د خلکو ته د جواز برخه ده چې مونږ کولی شو چې هغه ځوانان چې هغه په دولتي او په غیر دولتي سکتورونو کې دي، هغوی هغه ته د کار زمینه برابر شي او په ادارو کې وګمارل شي. همدغه رنګې د حرفوي زده کړو هغه کسان چې موږ سره په حرفوي زده کړو کې دي، د 3 کلونو په موده کې موږ د 3000 په شاوخوا کې هغه ځوانان چې هغه بې کسبه او بېکاره او هغې په مسلکي زده کړو روزلي دي، هغې د مسلکي زده کړو څخه برخمن شوي دي، چې هغې کې عمده هغه په دې وروستیو وختونو کې
هغه مهاجر او راستنیدونکي افغان کډوال چې له نورو هیوادونو څخه راغلي دي هغوی ته لومړیتوبونه ورکړل شوي دي چې موږ ویلی شو چې په مجموع کې زموږ د ولایت په سطحه تقریبا د 3000 په اندازه کې زیاتو کم هغه ځوانانو ته موږ هغه زمینه د کار برابره کړې ده. تاسو چې یادونه وکړه دې کې څومره ځوانان په کار وګمارل شوي دي؟ د کار برخه زموږ مختلفې حرفې دي چې په هغې کې نجاري ده، موبایل سازي ده، پولیسکاري ده، نلدواني ده، خیاطي ده. دغه ډېرې برخې دي چې اکثریت ځوانان الحمدلله په کار روزل شوي دي او زه په بازار کې بیرته هغه د کار زمینه ته برابره شوي ده او لګیا دي خپلې کورنیو ته حلال رزقونه. یو شمېر بیا شکایت کوي چې وایي چې زده کړې مو کړي خو د کار زمینې په برخه کې باید همکاري راسره وکړي. د کار موږ په عموم کې ویلی شو چې هغه ځوانان چې حرفوي زده کړو څخه برخمن شوي دي او برخې دغه حرفې زده کړې ده او هغه ځوانان اکثریت بیرته بازار موندنه ورته شوې ده او ځوانان عملا لګیا دي چې موږ تاسو هم کېدای شي شاهدان یو چې اکثره وخت موږ د هغې څخه په دویم او دریم کار د هغوی لیدنه کړې ده د کارونو څخه چې هغوی عملا لګیا دي او په کار بوخت دي او امید دا دی چې هغه ځوانان چې بې کسبه دي بېکاره دي هغوی ته د کار زمینه او فرصت برابر کړو په بازار کې ورته هم د بازار موندنه وکړو. ډېره زیاته مننه. بیرته تاسو ته راګرځو. عمر صاحب، امیر صاحب محترم، تاسو د شهداو وارثینو د معلولینو په تړاو باندې څومره د دولت سره ثبت او راجستر چې حقوق ترلاسه کوي دغه برخې خلک لرئ؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر. صدق الله العظيم. د هر څه نه مخکې د افغانستان اسلامي امارت د کونړ ولایت د شهیدانو معلولینو چارو ریاست په استازیتوب خاموش صاحب تاسو ته او ملي تلویزیون ټولو لیدونکو کتونکو ته نیکې هیلې او سلامونه تقدیموم. وعلیکم السلام. زمونږ د شهیدانو معلولینو چارو ریاست په مجموع کې مجموعه ارقام چې لري هم یتیمانان شامل هم کونډې او هم معلولین د ټولو مجموعه ارقام 2800 مجموعه ارقام لرو. تر دې وخته پورې ثبت او راجسټر دي خپل حقوق علی. په دې کې مجموعه ارقامو کې 15602 مجموعه یتیمانان لرو. 4450 مجموعه معلولین او معیوبین لرو. 3315 مجموعه کونډې لرو. د یادونې وړ ده چې مجموعه 15602 مجموعه یتیمانان لرو. په دې کې د امارت اسلامي د اتلو قهرمانانو شهیدانو د یتیمانانو شمیر هغه 15160 یتیمانان موږ د هغه اتلو قهرمانانو شهیدانو یتیمانان لرو. په دې کې د عام متوفا او ملکی شهیدانو 4250 ملکی شهیدان لرو. باقی فاتې د تیرې ادارې د عسکرو منصوبینو یتیمانان لرو. ډیره زیاته مننه. دغه کوم تاسو چې ذکر وکړو یادونه مو وکړله چې دومره په برخه کې مونږ یتیمانان او معلولین لرو، د دوی ته د میاشتې څومره حقوق د دولت د خوا نه ورکول کیږي؟ ستاسو هغه پروسیجر او لایحه څه ډول ده؟ هر یو یتیم ته فی نفر ته د میاشتې 2000 افغانۍ حقوق ورکول کیږي سره د مور نه. یعنی مور هم یتیم سره په حقوقو کې حساب د مور ته هم 2000 افغانۍ میاشتې ماهانه حقوق ورکول کیږي. هکذا معلولینو ته په توفیر د اعضاء سره، یعنی یو معلول په نسبت د 2 اعضاء معلول تر حقوق
په نسبت سره یو معلول د یوې عضوي معلول حقوق کم وي په نسبت باندې هغه چاته چې دوه اعضای معلول وي او دوه اعضای قطع شوي وي. په بودیجه کې د دوی لپاره ستونزه لرئ څومره بودیجه درکول کیږي څومره غوښتلې ده ځکه چې ډېر زیات معلولین په دې ولایت کې هم شته. موږ خو چې کله څومره یتیمانان او معلولین سب کو د هغه مطابق د شهیدانو معلولینو چارو وزارت نه دغه تخصیص غوښتنه کوو. سږکال چې موږ ته بودیجه او تخصیص په واک کې راکړل شوی و 415 میلیونه تخصیص راکړل شوی و. ټول لله الحمد دغو ته د بانکي سیستم د لارې په شفاف ډول خپل میاشتني حقوق او مساعدت حواله شوی دی. دوی یو موضوع بله ده د معلولینو په برخه کې چې زیات وخت موږ سره په خپرونو کې برخه اخلي د دوی د حقوقو کې وایي تفکیک کېږي داسې یو کوم توپیري چلن کېږي چې د تېرې ادارې د معلولینو او یا د شهداو وارثینو سره د اوسني اسلامي امارت د شهیدانو وارثینو سره توپیر شته. خاموش صاحب زه به لنډه دا ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت د شهیدانو معلولینو چارو وزارت چې خپل یتیم ته کم حقوق ورکوي د تیرې ادارې پوځیانو ته عسکرو منصوبینو ته دغه نه چې کم رافات یتیمانان دي هغه ته چې کم شی امارت اسلامي خپل یتیمانانو ته ورکوي هغه د تیرې ادارې یتیمانانو ته هم ورکوي. افغانستان اسلامي امارت هغه اتلو قهرمانانو شهیدانو چې د دې نظام دپاره قربانیانې ورکړې وي افغانستان اسلامي امارت دغه خپل یتیم تم 2000 افغانۍ د میاشتې ماهانه حقوق ورکوي. د تیرې ادارې یتیم تم 2000 افغانۍ د میاشتې حقوق او مساعدت ورکوي. نو توپیري چلن په دغه 2000 افغانو کې به رڅوي چې هغه ته هم 2000 افغانۍ ورکوي او د تیرې ادارې پوځیانو د منصوبینو ملکینو چې کوم رافات یتیمانان دي هغه ته هم 2000 افغانۍ ورکوي. یو خلکو سره په کونړ کې یوه ویره موجود وه چې ګواکې مونږ د دغه سیستم او د سپ نه د معلولینو په برخه کې مونږ کتابچې ختمې شوي او سیستم نه وتلي و. دغه موضوع څه ډول ده؟ خاموش صاحب زه به دا ویم چې د لیست څخه هېڅوک هم نه دي اخراج شوي او نه ویستلی شوي دي. لیست څخه هغه څوک ویستلی شوي چې یتیم نه و او په ځان باندې د یتیم نوم کېښودلی و. یتیم نه و او په ځان باندې د یتیم نوم کېښودلی و د هغه پلار ژوندی و. هغه کونډه د لیست څخه ویستلی شوې چې کونډه نه و او خاوند یې ژوندی و په ځان دې په کونډو کې حساب کړی و. هغه معلول د لیست څخه ویستلی شوی چې جوړ روغ سړی و په ځان اجال او تزویر باندې په معلولینو کې ثبت کړی و. کله و حاشا هېڅوک به دا ثابته نه کړي چې یو یتیم حقیقي یتیم یو موږ د لیست څخه ویستلی و هغه څوک د لیست څخه ویستلی شوی دی چې یتیم نو ځان یې په یتیمانانو کې حساب کړی و په جال باندې. دا هم د کومې پروسې په برخه کې دغه تفکیک وکړو نه دا هم پروسه هم څه ډول کمیسیون مو ته ټاکلی و؟ دا د زموږ د شهیدانو معلولینو چارو وزارت د رهبري شورا پرېکړه ده چې د یتیم او د معلول به د نږدې څخه کتنه کیږي. هغه د یتیمانانو حقیقي تعداد به معلومیږي. حقیقي یتیم به د جعلي او خیالي یتیم څخه جلا کیږي. نو دغه منګه چې کم یتیمانان هغه جعلي یتیمانان چې په ځان باندې د یتیم نوم کېښودلی او یتیم نه و هغه معلولین چې په ځان باندې د معلول نوم کېښودلی و جوړ او روغ سړی و هغه موږ د نږدې څخه لیدنه مو لکړې کتنه مو لکړې حقیقي یتیم هم جلا کړی او هغه جعلي او خیالي یتیم هم ایستلی. ډېره زیاته مننه. بیرته تاسو ته راګرځو امیر صاحب محترم. نابینا صاحب ته به راته د معلولینو په ټوله کې په ستونزو وغږېږي چې پخوا پرتله د معلولینو ستونزې کمې شوي دي که ډېرې شوي دي؟ څومره تاسو په دغه برخه کې د دغه نورو معلولینو ځکه زیاته وخت تاسو د معلولینو استازولي کوئ څومره هڅې مو کړي دي او حکومت سره مو په دغه برخه کې هماهنګي څه ډول ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د کونړ ولایت د ملي راډیو ټلویزیون
مشرتابه او مشرستانه ستاسو کامرمنان او دغه مناظرې ته راغوښتل شوي د کار امور اجتماعي رئیس صاحب همدغه شانه د کونړ ولایت د شهیدانو او معلولینو د ریاست غښتلی مرستیال برهان مولوي صاحب مننه کوم چې تاسو زموږ دغه دعوت موږ ته راکړی دی او دلته راغلي تاسو سره په ژوندۍ بڼه باندې خپله مناظره کوو ګرانه سره کوم چې مرستیال صاحب وفرمایل په کونړ ولایت کې د کومې ورځې نه چې د افغانستان د اسلامي امارت دلته راغلی دی او دلته یې واګې په خپل لاس کې اخیستي دي حقیقت سره که درته ووایم دغه کوم چې د جال تزویر مسله وه هغه د معاون صاحب په خپلو خبرو کې ویلې د هغې مخنیوی شوی دی په تېر جمهوریت کې په حقیقت سره چې معلول به نو د معلول کتابچه جوړه کړې وه شهید به نو د شهید کتابچه جوړه کړې وه نو په عموما کې د وزارت د خوا نه 1,11,000 خیالي کتابچې ګیر شولی دي دا چې په کونړ ولایت کې دغه شانه به ګیر شوي ورسره نو د کومې ورځې چې اسلامي امارت راغلی دی دا چې زموږ عالمان دي زموږ عمرا دي د یتیم او د معلول حق پکې معلوم دی د اسلام د نګاه نه نو موږ کوم ستونزه تر اوسه د دې خلکو سره نه ده پیدا کړې او نه راته کومه ستونزه پیدا شوې ده او دغه یو ستونزه او دغه یو غږ چې څوک پورته کوي هغه د جال او د تزویر د لارې نه راننوتی و او ښه شو چې د هغې مخنیوی وشو او خپله مرستیال صاحب په دې کمیسیون کې زه هم شامل وی ډېر په خپله کور په کور باندې کوڅه په کوڅه باندې دره په دره باندې دا وګرځېدو او هغه د جال او تزویر مخ یې ونیوله کوم چې د شهید او د معلول حقوق به بل طرف ته تلله نو په دې کار کې موږ ټول معلولین ټول د شهیدانو کورنۍ موږ د دې نه راضي وو چې دوی د جال او تزویر مخه ونیوله ډېره زیاته مننه نابینا صاحب تېر کې ځینې بنسټونو نابینایانو ته د زده کړو په برخه کې او نورو برخو کې مرستې کولې همکاري کولې هغه بنسټونه اوس کار کوي او که نه کوي دغه برخه کې ګرانه دا چې د سویډن کمیټه دلته په دغه بخش کې باید کار کوو د نابینایانو سره نو دا به ووایم چې هغه سویډن کمیټه یو سرکشي وکړله او د افغانستان د اسلامي امارت د خوا نه په هغې باندې بندیز ولګېدو نو اوس دپاره دغه د نابینایانو کوم سنټر چې و یا کوم زده کړې پکې کله وکولې د بریل په نامه باندې هغه بندي شوي دي خو د ده بالمقابل موږ هغه بدیله لارو له د معارف ریاست سره موږ اړیکه ونیوله د صنایع د لیسې سره د تخنیکي او مسلکي لیسې سره موږ اړیکه نیولې ده همدغه شان هم د کار امور اجتماعي د ریاست سره اړیکه نیولې ده چې زموږ دغه د نابینایانو وروڼو لپاره موږ سره ډېر نابینایان په دې کې 12 پاسان وو حتی چې 14 پاسان وو نو دوی بعضې په 11 سیم کې پاتې شولو د دغه موسسې د بندولو په خاطر باندې نو که چېرته دولت په دې باندې لاسرسی پیدا کړي او زموږ دپاره داسې یو خاص سنټر جوړ کړي او خاص یو په دې مکتبونو کې زموږ دپاره صنفونه راکړي د نابینایانو دپاره نو کوم مشکل نشته دی ګرانه تر اوسه دغه که چېرته دغه موسسه بنده شوله نو موږ خپلې غوښتنې د اسلامي امارت د اراکین نه کړي دي هغه د معارف د ریاست نه هم کړې ده مخکې مې خپلو خبرو کې ذکر کړله د کار امور اجتماعي د ریاست نه هم کړې ده خپله زموږ د ریاست د شهیدانو او معلولینو د ریاست نه هم دا غوښتنه موږ کړې ده او دوی هم ډېر هلې ځلې کوي خصوصا رئیس محترم زموږ په دې کار کې ډېر مبتلا دی چې د نابینایانو دپاره او خصوصا دغه مرستیال چې کوم دی مولوي صاحب برهان دوی هم ډېرې هلې ځلې کوي چې زموږ د نابینایانو وروڼو دپاره دغه فرصت برابر کړي او نور چې کومې مرستې زموږ سره د بعضې مؤسساتو نه او د خیریه بنسټونو نه کېږي نو هغه دوی سره خپل نومونه په کتابونو کې او په ډیټافیس کې شته دی نو هغه کم ورونه چې د دوی معلولیت کم وو نو هغوی دپاره اوس دوی مرستې ورکوي ورته نو په دغه لار باندې دوی سپورټ کوي که دوی معاش نه لري نو مرستې ورته ورکړل کېږي او غوښتنه مې نور هم دا ده چې د ریاست د خوا نه خصوصا د مرستیال معاون صاحب د خوا نه مې غوښتنه دا ده دوی ډېرې هلې ځلې کوي زموږ د نابینایانو دپاره او زموږ د معلولینو دپاره او د کونډو دپاره د یتیمانو دپاره چې دوی دپاره یو عرفه یو شکل نه یو شکل کار پیدا کړي او دوی په کار باندې مبتلا کړي نو د کار امور اجتماعي د خوا نه هم ډېرې غوښتنې کړي دي خدای دې وکړي چې دغه په دې باندې د لاسرسی پیدا کړي او موږ سره کړي دي دا مرستې موږ سره شوي دي موږ ډېر معلولین وروڼه د موبایل سازۍ په باره کې فارغه شول دغه تېر وخت کې شاهدال د زموږ معاون صاحب محترم هم د ده په لاس باندې ورته
شیان د خپل کوم مسلکي دی چې کړو. نابینا صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. زموږ د تالار ګډونوال هم به زموږ له درنو مېلمنو پوښتنې کوي، خو تر هغې مخکې عمر صاحب مرزو په کونړ کې تاسو د هغه ځوانان چې د لیسانس ماسټرۍ او د ډاکټرا په تر کچې زده کړې کړي د دې لپاره یو ډیټابیس جوړ کړی تر څو دا ثبت او رجسټر لرئ؟ او بلې او هغه ځوانان چې موږ سره په هغه ولایت په سطح دي هغې لپاره موږ خپل سیستم لرو که هغوی کوم زده کړې کړي هغه ځوانان چې هغه بې روزګاره دي بې کسبه دي په دغه برخه کې هغه خلک چې موږ سره د جوازونو برخه اخیستې ده هغه برخه دغه ټول هلته موږ خپل په ریاست کې هغه لرو دغه ثبتېږي او هغه پروسې نورمال شکل دغه ځوانان چې تاسو ثبت او رجسټر کړي دي څومره به پکې اوس په الحال په دندو ګمارل شوي؟ موږ ویلی شو چې د 5301 تنه هغه ځوانان چې دي چې هغه قانوني مراحل طی کړي د هغې نه وروسته موږ ته د جواز برخې ته راځي چې موږ هغوی ته جواز ورکوو هغه په مختلفو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې هغوی وظیفه اخلي او موږ ته د جواز کارتونه ورکوو. ډېره زیاته مننه. یوه موضوع چې د ماشومانو درندو یا شاقه کارونه دغه برخه کې څومره ماشومان تاسو سره ثبت او رجسټر؟ د ماشومانو موږ ویلی شو په عموم کې چې د ماشومانو قضیو ته رسېدنه دا چې د کار امور اجتماعي د مسؤلیتونو څخه یو مسؤلیت ګڼو. په عامه توګه موږ ویلو چې 22,000 هغه کورنۍ یا هغه خلک چې هغوی ته د کار امور اجتماعي ریاست په هڅو باندې هغوی ته عامه پوهاوی شوی دی او هغه ماشومان چې هغه مونږ د شاقه کارو په صفت هغه پیژندلی دي هغوی سره ځینې هغه لازمې مرستې شوي دي چې 22 کورنیو ته ماشومانو ته په تیر کال کې مونږ ته د کوچني کاروبارونو زمینه برابره کړې ده چې د 1,000 په اندازه هر ماشوم ته مو د دوکان او د نور قسمونو کاروبارونو په رابطه هغوی ته یو کار زمینه برابره کړې ده. په عموم کې مونږ په د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب په برخه کې چې هغه مونږه میاشتنۍ هلته په ریاست کې هغه د صفن او د ماشوم ساتنې او عملي اقدام شبکې دغسې نورې هغه غونډې لرو چې په هغې کې په مختلفو ریاستونو خلک لږ موږ سره استازي دي چې په دغې برخه کار کوي یا مې د تعلیم په برخه کې یا مې د شاقه کارۍ په برخه کې چې دغې نه موږ څنګه کولی شو چې هغه ماشومان چې په شاقه کارونو بوخت دي چې د هغوی نه وګرځو او د تعلیم او نورې اسانتیاو ته وربرابر. دغه د روزنیز پروګرامونه چې تاسو په لار اچولي دي یوازې د دولت د خوا نه دي که نه نور مؤسسات هم په دې مختلفې برخې لري هم د همکارو مؤسسو په مټ دي او هم زمونږ د ریاست هڅې هم دي چې په هغې کې موږ ویلو چې هغه ځوانان چې هغه بې کسبه او بېکاره دي یو اندازې د مؤسساتو په همکارۍ باندې موږ هغوی ته فني او حرفوي زده کړې ورکړي دي او تاسو د تیر کال په جریان کې وایي چې موږ د ریاست په هڅو باندې په مرکز کې یو دایمي مرکز پرانیسته د حرفوي زده کړو چې په الحال د 120 ځوانان لګېدي او عملا پکې په زده کړو بوخت دي. ډېره زیاته مننه. بیرته تاسو ته راګرځو. عمر صاحب یوه موضوع امیر صاحب محترم چې هغه هم په دې برخه کې موږ اکثره وخت د دغه سوالونو د دغو سره مخامخ کیږو. یو دغه د جعلي بعضې خلکو ته مخکې ویل چې په د شهیدانو وارثین نه جوړ کړي په تیر کې دغه ستونزه ډېره وه. څومره په دغه برخه کې د شفافیت ډاډ ورکوي خلکو ته چې ځکه دا ولس سره دا اندېښنې اوس هم موجودې دي؟ لله الحمد کاملا څومره چې د جعل او تزویر مخه نیول شوې په سلګونه اعتمادان په سلګونه معیوبین هغه په جعل او تزویر باندې چې ځان ثبت کړی او د لیست څخه اخراج شوي دي. مخکې خبرو کې ما دا وضاحت وکړو دا په دې معنی باندې نه چې حقیقي یتیم د لیست څخه ویستل شوی هغه یتیم د لیست څخه خارج شوی چې یتیم نه و په ځان باندې د یتیم نوم کېښودلی او پلار یې ژوندی و دغه شانته په سلګونه باندې د لیست څخه کونډې ویستلی شوي دي هغه کونډه ویستل شوي چې په ځان باندې د کونډې نوم کېښودلی و خاوند یې ژوندی و په سلګونه باندې دغه شانته جعلي روغ رمټ معیوبین ویستلی شوي دي چې په ځان یې په جعل او تزویر باندې ثبت کړی و
حالن کې دغه جوړ او روغ سړی و. تاسو چې کله د دغه شهداو وارثینو یا معلولینو سره 2000 روپۍ تاسو یادونه وکړه، دا به د دوی کورنۍ ضرورتونه پوره کړي او که نه د دې لپاره هم څه فکر کړی دی؟ زما په فکر باندې د شهیدانو مالونو چارو وزارت د مهانې چې کوم ترتیب لري دا په عموم کې د فیصدۍ په حساب باندې د نن وخت کې د یو چا پلار ژوندی وي دومره مهانه به ورته برابر نه کړي، ځکه موږ داسې کورنۍ لرو چې د 20,000 نه واله تر 6,000 او د 4,000 او 8,000 پورې مهانه ورکول کېږي. نو نن وخت کې د افغانستان په دې حالاتو کې عموما کې د فیصدۍ په حساب باندې دا هغه څوک چې پلار یې ژوندی نو دومره د مهانې ترتیب جوړول ورته ګرانه ده. څومره باوري یاست چې دغه کورنۍ چې تاسو سره مرسته کوي دا به په داسې ترتیب باندې په پښو ودرېږي؟ داسې مثال شته داسې کورنۍ چې خپل د دغه پیسو له لارې خپل ژوند روان کړی دی؟ کله نه، همیش په دې فکر کې موږ خاموش صاحب چې دغه مظلوم قشر ته چې عبارت دی د یتیمانانو کونډو معلولینو څخه دیو دپاره موږ داسې اسباب برابر کړو چې د خپل ژوند روزمره چارې ښې په اسانۍ سره تېرې کړي. خو لله الحمد د شهیدانو معلولینو چارو ریاست په دې باندې توانېدلی دی چې ډېرو معلولینو ته د خپله کار زمینه برابر کړې ده، دغه خپل ژوند روزمره چارې ښې اسانۍ سره تېروي. دغه شانته یتیمانانو میندو ته دغه خپل روزګار کاروبار برابر کړی، د خپل ژوند چارې په ښې اسانۍ سره تېروي. ډېره زیاته مننه. امیر صاحب تالار ته ورځو، په تالار کې د درنو ګډونوالو پوښتنې راخلو او بیا به وروسته بحث ته راشو. زه رحمت الله بایدار یم، د کونړ ولایت د معلولینو د مرکز د معلولینو نماینده یم. زه د دواړو رئیس صاحبانو نه ډېره مننه کوم چې په دې برخه کې لا توجه ولغواړم چې نور هم ژمی دی او د ژمي په درشل کې قرار لرو. ډېرې بېوزلې کورنۍ چې هغه د سړې هوا دپاره البسه نه لري، اباته نه لري، د سوخ لرګي نه لري، د بخارۍ مشکلات لري. نو که د دیو ته زما یو پیغام دا دی د دواړو رئیس صاحبانو ته چې هغه بېوزله قشر چې نن په د لرګي وسې نه رسېږي، مؤسسات دي یا انجوګانې دي یا خیره بنسټونه دي، دیو د خیر د دغه خلکو سره لږې خپلې اړیکې مضبوطې کړي او د دغه بېوزله قشر دپاره د کومکونو جلب توجه راوګرځوي د دې خلکو دپاره. ډېره زیاته مننه. بل دغه ځوان شو، تا ته به وروسته راشي، هغه مخکې راواخله، تا به وروسته راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نصرت الله دی، تخلص مې نصرت دی. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ شینکوړک د کلي څاګي سیمه کې اوسېږم. زمونږ یو تن چې د تېرې حکومت نه زما یو ورور شهید شوی دی او مولوي صاحب محترم چې څنګه راغلی شهیدای مایبینو ریاست نه نماینده، موږ ته په دې تېرو کلونو کې په هر کال کې د 6 میاشتو سهم راکړی شوی دی او د 6 میاشتو د تېرو کلونو تر اوسه پورې پاتې دی. نو موږ به دغه اطمینان د دې مولوي صاحب نه داسې یو خواهش دی چې دغه تېر چې زموږ تېر شوي دی دغه وسوځي د که موږ ته یې راکوي او په آینده کې موږ ته د 6 میاشتو سهم راکوي. د بانکي حساب نه هم معلومات شته موږ سره او دوی سره به هم وي چې د 6 میاشتو سهم موږ ته راکړی شوی دی. زموږ کېږي 22,000 روپۍ د 3 نفرو چې 6,000 روپۍ د میاشتې کېږي. هر کال موږ ته 14,000 افغانۍ راکړی شوي دي. نو د دغه نه زموږ یو خواهش دی چې دا بودیجه د دوی سره کمه وه یا موږ ته بیا راکوي که دا وسوځي د دغه اطمینان په خاطر باندې. دوه ګډونوال دي، دا راخلو بیا به وروسته بحث ته راشو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیک احترامات. نوم مې بلال دانش، د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ پهلي اوسېدونکی ما. خوښ او خوشحاله یم چې امارت اسلامي د ولس او دولت ترمنځ د یو پل رول مثلا ملي تلویزیون دلته دا کړی دی چې ولس او دغه چارواکي راوستي دي او د ولس غوښتنو او ځوابونو ته چې دی پوښتنو ته ځوابونه البته ورکوي. دا یو نیک اقدام دی، موږ یې ستایو. الله دې وکړي چې داسې برنامې نور هم ترویج شي. لومړی پوښتنه زما دا ده د کار او ټولنیزو چارو محترم رئیس عمري صاحب څخه چې زموږ په ټولنه کې ډېری ځوانان دي چې لوستي دي او قدرونه دي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې موږ په ډېری برخو کې
مثلا حرفوي زده کړو کې هغوی ته زده کړې ورکړي دي. هغه ځوانان چې زده کړې یا کمې دي یا په نشت باندې حساب دي نه دي کړي، هغو ته موږ حرفوي برخو کې زمینه برابره کړې ده او زده کړې وکړي. مګر یوه ستونزه چې ده زموږ لوستي ځوانان او کدرونه تر ډېره حده دا ګیله کوي چې موږ ته دولت وخت راکړی وي، زده کړې راباندې وکړې، مثلا ډېر روپۍ په موږ باندې مصرف شوې، مګر زموږ اوس هیله او توقع دا ده چې د دې ولس او ملت ته بیرته د خدمت جوګه شو، نو موږ ته هم د خدمت کولو یو فرصت راکړی شي. ډېره زیاته مننه. یو ګډونوال بل لرو، هغه به راواخلو. زما نوم یوسف دی، د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما پوښتنه د محترم شهدا او مالینو رئیس معاون صاحب برهان ته راجع ده. دا کوم مساعده چې د شهدا او مالینو لپاره دوی وضع کړې ده چې 3000 روپۍ ماهانه میاشت ده، د شهیدانو او یتیمانانو لپاره خو دغه یو اندازه کافي کېږي. دغه یتیمانان د ځینو کورنیو زیات وي، 2 3 5 او د 6,000 10,000 د ځینو کورنیو لا زیات دي. هغه د هغې د کوم کورنۍ ستونزې هغه یو اندازه حلیږي، خو کوم چې معلولین دي د معلولینو خو 3000 روپۍ مساعده ده. 3000 روپۍ خو د دوی د کورنۍ هغه اړتیاوې نه پوره کوي، ځکه دا 3000 روپۍ دا د بچي مرستې ته کې، وړو ته کې، غوړي ته کې، نور شل مشکلات وي، دا هغې ته د دې د زیادت دپاره دی کوم فکر لري یا نه لري. او بله پوښتنه مې محترم عمري صاحب ته ده، د کوم د نابینایان چې د کونړ کې دي دوی دپاره غالبا زنانو دپاره یو ترتیب د بریل زده کړو شته دی، خو د نارینهو دپاره څه کال ترتیب نه شته دی، دې دپاره دی کوم فکر لري یا نه لري؟ ډېره زیاته مننه. پوښتنې خو موږ له ځان سره واخیستي. عمر صاحب له تاسو به یې راپیل کړو. تاسو ما خو د ټولو ګډونوالو پوښتنې ځان سره لیکلي، تاسو یاداشت کړي؟ او بله، مهرباني. د یو ورور رحمت الله بیدار صاحب چې هغوی خلکو دپاره د کاري فرصتونو خبره وکړه. اوس عملا موږ لګیا یو چې هغه بې سرپرسته او بې کسبه او بېکاره ځوانان چې موږ مخکې یادونه وکړله، هغوی ته عملا په کونړ کې د حرفې په برخه کې، په حرفوي او فني برخه کې موږ لګیا یو، خلکو ته د کار زمینه برابره ده. دغه رنګه موږ ویلی شو چې په د 3 کلونو په موده کې 2853 هغه کورنیو سره د مختلفو همکارو موسسو په مټ او همدغرنګه د ریاست په هڅو باندې هغوی سره هغه مالي کومکونه شوي دي او هغوی هغه مشکلاتو ته رسیدګي کړې ده. دغه شانې هوډ دی او د وزارت او د ریاست په عموم کې د اسلامي امارت هڅه دا ده چې هغه بې ځوان، هغه بې کسبه او بېکاره ځوانان، هغه اړمنې کورنۍ هغوی ته لاسنیوی وکړي او هغوی هغه مشکلات حل کړي. انشاءالله دغه د وزارت او د اسلامي امارت هغه لومړیتوبونه دي. دغه رنګ یو ورور نبی الله صاحب پوښتنه کړې وه د سوالګرو په رابطه. دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د سرې د قمندانۍ په سرپرستۍ کې د سوالګرو یوه کمیټه جوړه شوې ده چې سرپرستي د مواد مخدر مدیریت په راس کې ده، او موږ ورسره هم په یوه برخه کې کار کوو. تر دې وخته پورې هغه 52 سوالګر په نښه شوي دي چې هغه یقینا مشکلات وو، هغه د کمیټې د طرفه هغه مشخص شوي دي. هغوی ته ماهانه 15,000 روپۍ کومک ورکول کېږي او دغه جریان تقریبا روان دی. هغه څوک چې په ولایت کې دي او سوال کوي هغوی په نښه کېږي او د هغوی سره هغه دوامداره کومکونه کېږي. هغه څوک چې یقیني هغه ثابت شي. د بلال صاحب پوښتنې په جواب کې داسې ویو چې تاسو ته معلومه ده چې د کال په شروع کې د کار امور اجتماعي وزارت د کار ملي کنفرانس دایر کو. د دې موخه او هدف هم دغه و چې هغه خلک، هغه ځوانان، هغه کدرونه چې هغوی تعلیمونه کړي دي، هغوی کدرونه دي، د دې ملک سرمایه ده، هغوی ته په مختلفو برخو کې د کار زمینه برابر شي، کاري فرصتونه ورته برابر شي، چې د 15 کلونو په موده کې به 1.5 میلیون کسانو ته په مختلفو چې 15 وزارتونه
په دغه کې په هوکړه لیکونو کې سره برخه اخیستې وه چې 1.5 میلیون کسانو ته د کار زمینه برابره شي او د 15 کلونو په موده کې. نو انشاءالله ډاډ درکو، اطمینان درکو چې دغه د کار ملي کنفرانس هغه د وخت په وخت تطبیقي او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابروي. چې د هغې نه مخکې موږ یادوو ونه وکړله چې د 15301 هغه ځوانان دي چې هغه کدرونه دي، هغه لوستي ځوانان دي چې هغې ته په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې هغې ته جوازونه ورکړل شوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې جواز د هغه په صورت کې ورکول کېږي چې هغوی ټول مراحل د خپل هغه مسؤلیت په حساب ساتي کې او په یو اداره کې ورته د کار جواز ورکول کېږي. دغه موږ اطمینان او ډاډ ورکوو. او دغه رنګ ویلی شو چې هغه نابنایان ورونه چې هغه موږ سره ثبت دي او موږ کوشش کوو چې د هغوی هغه ارقام ټول په دقیق ډول په ولسوالیو کې په ولایت کې په عموم کې راغونډ کړو. هغوی ته د کار زمینه، هغوی سره کومکونه، مالي مرستې چې مخکې موږ یادونه وکړله چې د 2853 تنه هغه خلک دي چې هغوی ته موږ هغه کومکونه رسولي چې په هغې کې اکثره خلک نابنایان پکې شته دي، معلولین پکې شته دي، هغه غریب او اړمنې کورنۍ پکې شته دي. عموم کې هڅه دا ده چې خلکو ته خیر ورسیږي او اړمن او هغه خلک چې مشکلاتو کې ګیر دي هغوی د مشکلاتو نه وباسو انشاءالله تعالی. ډیره زیاته مننه. تر هغې چې د شهدا او معلولینو ریاست مرستیال ته راځو، تر هغې مخکې نابینا صاحب تاسو څه غوښتنه لرئ د دواړو ریاستونو بالخصوص د حکومت نه په دغه برخه کې چې ستاسو هغه ستونزو ته ښه رسیدګي وکړی شي؟ مننه خاموش محترمه. زما خو په ټوله کې زه د شهیدانو او د معلولینو په نمایندګۍ باندې د خپل د شهیدانو او معلولینو د ریاست نه او د کار امور اجتماعي د ریاست نه دا چې عمري صاحب په خپله د یو شهید کورنۍ اولاده ده، دا ورته پته ده چې د یو شهید کورنۍ په څومره مشکلاتو باندې اخته وي. او د مرستیال صاحب نه مې غوښتنه دا ده لکه زموږ دغه معاشات چې کوم دي دا موږ ته راکړل کېږي، خو لږ شانه په ځنډ موږ ته راکړل کېږي. خدای دې وکړي چې دې کې دې لږ پرمختګ وکړي او هغه وخت سره موږ ته معاشات دا چې ماهانه موږ ته نه راکوي، په کال کې راکوي راته، په کال کې هغه په 6 میاشتو راته راکړي، 6 میاشتې چې کومې دي هغه بیا باقي پاتې 6 میاشتې راته راکوي. دا چې کورنۍ د ډېر فقر او د غربت سره مخامخ دي. د کونړ ولایت خو تاسو ته معلوم دی چې په غرونو باندې پوښل شوی دی، د سیداوارو ځمکو مساحت پکې کم دی. نو که دغه معاشات زموږ په وخت سره دغه کورنۍ ته ورکړل شي، یو به دیو ته الله پاک اجر په دې کې درکړي، ولې چې د یتیم او د معلول لاسنیوی دی وکوي. بل دغه د کومکونو په حقله کې واقعا چې موږ سره کومکونه شوي دي، زیات کومکونه موږ سره شوي دي، هغه کو د حرفې په ذکر هغه کې دي او کو د خوراکي موادو په حقله کې دي. همدغه شانه موږ تقریبا د 2 کورنۍ سره دغه تیر وخت کې تقریبا د 900 ډالرو کومک وشو چې د هغوی ته په کورونو کې دوکانونه جوړ کړل او هغه خلک په خپل کارونو باندې بسیا کړل چې تاسو د دې نه خپله ګټه واخلئ. همدغه شان د معلولین ورونه د حرفې په هکله کې د موبایل سازۍ، د خیاطۍ، بل کونډو ته د چرګانو په روزنه کې ورته هغه ورکړله، زده کړې ورته ورکړل دي، هغه هم په خپل کارونو باندې سنبال کړل. موږ منندوی یو د خپل ریاست نه او د دې نه لا نور هم ته زیاته غوښتنه کوو. بل د محترم رئیس صاحب او د معاون صاحب خدا دې دلته حاضر دی او د اسلامي امارت نه مې غوښتنه دا ده دغه مجرد شهیدان چې کوم دي اکثریت کورنۍ زما سره تماس نیسي، وایي چې زموږ هم دغه یو بچی و، موږ له ښځه نه وکړلې، هغه وفات شو فرض مثال، موږ ته باید هم د دې کوم حقوق چې دي هغه موږ ته راکړل شي. نو که چېرته د دغه کورنۍ لاسنیوی دې وکړي، الله رب العزت به ورته اجر ورکړي. ډېره زیاته مننه. دا چې وخت کم دی او په لنډ ټکو کې ما خو د ځان سره د ګډونوالو پوښتنې امیر صاحب لیکلي وي، تاسو به یاداشت کړي وي او د نابینا صاحب هم مهرباني. خو بلې د شهزاده صاحب نابینا د پوښتنې په جواب کې به زه داسې ویم، هغه دا یادونه وکړه چې موږ ته خپله ماهانه او حقوق او مساعدت په ځنډ ناکولی کېږي. نو موږ 1403 کال د جوزا په آخر کې د سمبولي یعنی د 2 ربع حقوق اجرا کړي. نو دا چې په اوله ربع کې د 2 ربع حقوق ورکول شوي، نو دا بخښنې او کو
دې ته به د خپلو هغه د ماهانه حقوق د میاشتو مخکې حواله شوي. دویم دا چې لله الحمد ټولو معلولینو او معیوبینو ته د 3 روبو یعنې د 9 میاشتو حقوق کاملا حواله شوي. دا چې دا 4مه روبه شروع د امید هم شته انشاءالله تخصیص راولېږي د 4مې روبې حقوق به ورته حواله شي. دویم یو ملګري پوښتنه وکړه نبی الله د 4مې روبې حقوق پاتې دي دا راکولی کېږي او که نه. نو موږ ته چې څومره تخصیص راکړی شوی و لله الحمد هغه ټول مصرف شوی دی. د وزارت نه غوښتنه دا ده د وزارت کله چې موږ ټول مجموعه ارقام سب کو هغې ته کره شمېر ورکوو دغه د معلولینو د معیوبینو او د یتیمانانو کره شمېر ورکو دغه تخصیص غوښتنه ترې کوو. خو هلته دومره بودیجه نه وي چې موږ ته دغه ټولو یتیمانانو معیوبینو او معلولینو او کونډو دغه پوره ارقام و حقوق او مساعدت راکړي. نو څومره تخصیص چې موږ ته راکړی شوی و هغه مصرف شوی دی او د 4مې روبې حقوق چې تخصیص راولېږي انشاءالله دیو ته به په شفافه ډول د بانکي د سیستم د لارې حواله شي. یوسف ورور د وټاپور نه د شهدا او معلولینو د حقوق په تړاو خبره وکړه چې موږ پوه نه یو موږ ته کم حقوق راکړل شوي. زما په فکر باندې هغه پوښتنه دا وه چې موږ ته دا مساعدت چې راکړل کېږي دا زموږ بسنه نه کوي. حقوق به کم نه راکړلی شوي موږ ته دا کم حقوق چې راکول کېږي دا زموږ کم دی او زموږ د ژوند روزمره چارې پې ښې ترسره کېږي نه. نو لله الحمد شهیدانو معلولینو چارو اداره یا ریاست تل دا هڅه او کوشش کوي چې دیو ته ښه خدمت وړاندې کړي. خو دا چې دا کم د ماهانې ترتیب موږ لرو د شهیدانو معلولینو چارو وزارت په هغه کې د بودیجې د کموت له امله دا څومره ماهانه چې ورته ټاکل شوي په دیو کې د وخت نا وخته دغه میاشتې ماهانې پاتې کېږي. نو فیلحال په کتلو د افغانستان حالت ته دا څومره ماهانه چې ټاکل شوي د رهبري شورا د پریکړې او د نظر دا ورته د هغو په خپل نظر باندې او په خپل سوچ او فکر باندې دا په نظر کې نیولې چې د دیو ته به یوه نفقه او د یو ژوند کار او چارې به تر سر ته رسوي. د نصرت الله نصرت هغه دا ویل چې موږ ته د 6 میاشتو حقوق راکړل شوي دي او باقي پاتې حقوق نه دي راکړل شوي او دغه شانته د 6 میاشتو په روز کال حقوق راکړل شوي او د 6 نو راکړل شوي. نو د وزارت رهبري شورا پریکړه دا ده چې دا یو مساعدت او حقوق د معاش نه دی چې د یو کال حقوق پاتې شو بل کال حقوق به نه اجرا کیږي. دا چې د دیو د 6 میاشتو حقوق اغستې او داسې کاملا د تخصیص د کموت له امله بعضې وګړي پاتې شو چې د هغې د 1 میاشتې حقوق هم نه واغستي. لله الحمد دیو چې کاملا معلولینو معیوبینو اکثره یتیمانانو د 9 میاشتو حقوق اغستې دي. چاته چې د 6 میاشتو حقوق اول شوي دي انشاءالله نږدې وخت کې د 3 میاشتو حقوق به ورته نور هم حواله شي د ورکړې په درشل کې دي. ډیره زیاته مننه دا چې بحث راټولوو. مولوي صاحب محترم په ټوله کې د کونړ ولسونو ته د خپلو کارونو او د مشکلاتو د ستونزو د هواري برخې څومره ډاډ ورکولی شي؟ مننه. دا موږ ټولو هیوادوالو ته د ولایت ټولو وګړو ته اطمینان او ډاډ ورکوو. هره برخه چې ده هغې کې موږ انشاءالله د وزارت په سطح او اسلامي امارت هڅه دا ده په عموم کې په ټوله کې چې هغه خلکو ته په هره برخه کې خدمات وړاندې کړي. هغه که د کار برخه ده، که د بېوزلۍ ده، که د بیکارۍ کچې راټیټولو برخه ده، دغه رنګې خلکو ته کاري فرصتونه دي. تاسو ته یو الحمدلله هغه یو زیری ده چې د کار امور اجتماعي وزارت وزیر صاحب محترم دغه دی هغه تقریبا څو مجالس وکړل. هغه ماهر کارګر
بهر ته د نورو هیوادونو ته د لیږد په برخه کې تقریبا څو مجالس ترسره شولو. دغه رنګې هغه ځوانانو ته تاسو عملا ګورئ چې زموږ په ولایت کې حرفوي او فني زده کړې ترسره کیږي. هغه بېوزله کورنۍ هغه په نښه کیږي او هغوی سره کومکونه کیږي. زموږ هڅه دا ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړو، هغه بې کسبه او بېکاره ځوانان په کار وګمارو، هغو ته په فني او حرفوي زده کړو کې زده کړې ورکړو او دغه رنګې هغه کم بېوزله قشر چې دی، بېوزله خلک چې دي هغوی ته کومکونه ورکړو، کومکونو ته راجلب کړو. دا په ټولو کې د وزارت پالیسي ده، خلکو ته د کار فرصتونه انشاءالله برابر. ډېره زیاته مننه. تاسو د باس درنو ګډونوالو، د تالار ګډونوالو، درنو لیدونکو او اوریدونکو له تاسو ډېره مننه چې زموږ خپرونه تعقیب کړه. یو ځل بیا چې مو درانه خدمت ته راځم، تر هغې مو په بخښونکي رب سپارم. خوشحاله اوسئ.